دا د راستنو شویو افغانانو لپاره د افغانستان لومړی تجربه ده. زیاتره کډوال له ایرانه د اسلام کلا له لارې د هرات دې کام ته راځي. وایي ایران کې د ډیر فشار، تاوتریخوالي او د لوړو بیو له امله یې ژوند سخت او وتلو ته اړ شوي دي. آبروی خود را حفظ میکرد، خودش میبرآمد از کشور. هغه کسان چې خپل عزت او وقار ته ارزښت ورکوي په خپله خوښه له ایران ووتل. هغوی ماته د خپل کور نیم قیمت هم رانه کړ او زموږ ټول شیان یې راڅخه واخیستل، ان زما یو ماشین هم. که میگم زنگ میزنم پول بزن، میگه امروز فردا میگیره. تا الان پول هم ماشین من مونده. په دې ځای کې دوی ته نوي اسناد ورکول کیږي چې خپلو سیمو ته ستانه شي. د دوی ډیری ماشومان په ایران کې زیږیدلي، هغه مهال چې دوی له هیواده بهر کابل طالبانو ونیو او اوس دغه هیواد کې اقتصادي حالت خراب دی، نو ځکه باید له خبرو سره پام وکړي. شیخ احمد پخوا درملتون درلود، خو 15 کاله مخکې د مالی ستونزو سره مخ شو، ایران ته لاړ. تېره میاشت یې خپله میرمن او زوی هم بیرته راوستل. دا مهال د خپل تره په کور کې اوسیږي. وایي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت وروسته له هغه ډیر خراب شو کله چې اسرائیل د جون په میاشت کې پر دغه هیواد بریدونه وکړل. د ایران امنیتي ځواکونو تل افغان مهاجر په جاسوسۍ تورنول چې ګواکې د اسرائیلو لپاره کار کوي، نو هغوی به افغانان نیول او شړل. موږ پریکړه وکړه چې له نیولو یا توهین مخکې له ایرانه ووځو او افغانستان ته ستانه شو. دی وایي دلته د ژوند آرامي او سکون د هغه فشارونو سره ډیر توپیر لري چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې تجربه کړي وو. د افغان مهاجرو وضعیت له اسرائیلو سره له شخړې مخکې هم ګډوډ و، خو وروسته بیا نیونې او ورسره بد چلند پیل شو. دوی به د افغانانو پر کورونو او کارځایونو چاپې وهلې او ویل یې چې ایران پرېږدئ. افغانا رو دیگه مجبور ساختن که برن، چون به خانه‌هایشان حمله میکردن، خانه رو تلاشی میکردن. اوس چې بیرته خپل هیواد ته راستون شوی، پلان لري چې خپله کورنۍ بیرته پر پښو ودروي. زه پلان لرم چې یو کار پیدا کړم او یو کور پیدا کړم چې هلته خپله کورنۍ مې ځای پر ځای کړم. له ایرانه راستنېدونکي کسان په کابل کې دې کمپ ته هم راځي. د طالبانو یو چارواکی چې دلته د مهاجرینو د خدمتونو مسؤل دی وایي هره ورځ تر 100 پورې کسان په بسونو کې ورځي. د دې لپاره اوس دا د موټرو تصمیم دی چې دا د تاسو یې دلته هم د د امارات د خوانه ورته یو لوی همکاري ده چې د مهاجرینو ورونو لپاره ده، او په ضمن کې دلته د دې لپاره نور سہولتونه هم شته دي چې خیمې دي، او په ضمن د خیمو کې د دې دغه د ډوډۍ ترتیب هم ښه صحیح فوق العاده برابر دی. دلته راتلونکي کسان به دا ومومي چې د افغانستان اقتصادي بحران لا هم سخت دی، دندې کمې دي، انفلاسیون پورته شوی او دولتي خدمات محدود دي.